وای ارمان باله زما درځي، ارمان باله زما درځي، او چې کټ مې واخلي او تورو خاورو له مې وړینه. ملګرو که ستاسو خیال وي د نن نه یو کال مخکې حسنین راولګېدو، خپل مور او پلار هغه یې ویشته په ډزو باندې، د هغې په نتیجه کې چې کوم دی د هغې مور هغه زخمي کړی شو او پلار هغه یې وفات شو. بله ورځ چې کوم دی عدنان هغه هم یو ټیک ټاکر، حسنین هم یو ټیک ټاکر، هغه هم راپاڅېدو او خپل ځان چې کوم دی هغه یې قتل کو. زه به تاسو ته دا ووایم چې لکه کم څه کېږي نو په دې کې چې کم انوال دی هغه موبایل دی. تقریبا که نن سبا کم مرګونه کېږي، دې نه علاوه کمې خودکشیانې کېږي، کم خلک راپاسي یو بل وجني، کم هخوا دېخوا کیلونه کېږي، نو د هغې 50-60% د هغې کم ذمهواري چې ده په موبایل راځي. ځکه که تاسو وګورئ پبجي چې کم دی یو داسې ګیم دی چې د هغې له سببه کم کیلونه کېږي، لکه زیاتې خودکشیانې چې کمې ریکارډ کېږي پاکستان کې، نو هغه د پبجي د وجې نه چې کم دی خلک دونه متاثره شي، خلک هغه وکړي. دې نه علاوه مختلف قسمه داسې ایپس راوتي دي چې د هغې د وجې خلکو ته یا څه ټارګټ ورکړي یا خلک څه پریشانۍ یا څه بل څه ته واچي او د هغې نه وشي. لکه که تاسو کتلي نن سبا چې کم قرضونه ورکوي آنلاین، هغه بیا چې څوک قرض نه ادا کوي هغه مختلف قسم باندې بیا بلیک میل کوي، نو دغه بلیک میل کېدو نه سړی دونه تنګ راشي چې یا خودکشۍ طرف ته یا داسې بل طرف ته لار اختیار کړي چې هغه ډېره زیاته یو افسوسناکه وي. نو دغه کومه بلوچ چې واقع شوي د ډېره زیاته دردونکي، د ډېره زیاته کم پښتانه چې دي هغه ډېر زیات خفه دي چې آیا نن سبا کوم ماشومان هغه په عشقونو او په داسې شیانو کې مبتلا کېږي چې د اخر کار بیا د هغې کومه نتیجه چې د هغه مرګ راوځي. نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره شریک کوله، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.